د نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک دی او دې حدیث کې دوه قسم الفاظ راغلي دي. هغه حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه امام بخاری راوړی دی. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوه خبرې په دې حدیث کې ذکر دي. دوه یو دا ده چې چا د لیلة القدر شپه کې عبادت وکړو، دا مخکې نه درته ځکه وایم چې جذبه دې چوته شي چې الله دې وبخښي. او دویم انسان د سار نه تر ماښامه پورې روژه نیسي، خو د روژې د نیولو دوه مقصدونه، یو ایمانا زه مسلمان یم، الله ماله دین را کړی، مولي صاحب حدیثونه وویله، الله مې په جنت ته بیي، نو د دې وجې نه روژه نیسم مسلمان. او دویم روژه ځکه نیسم چې الله مې د جهنم نه لرې کړي او چېرته مې بوځي؟ جنت ته. نو د روژې د نیولو نیت څه شی شو؟ مسلماني او ثواب. او بعض احادیث کې راځي چې صلات التراویح څوک وکړي الله رب العالمین به د دې انسان ګناهونه معاف کړي، غفر له ما تقدم من ذنبه. مخکیني ګناهونه به د الله څه کړي؟ ای مؤمنانو ورونو، زموږ د ژبې څومره ګناهونه دي، زموږ د سترګو څومره ګناهونه دي، زموږ د غوږ څومره ګناهونه دي، موږ څومره چغلیانې کړي دي، موږ څومره غلط سوچونه کړي، او الله رب العالمین راته یوازې او یوازې د تراویح په منځ باندې او یوازې په 13 روژو باندې معاف کوي او بخي. خوښه مو نه ده چې د الله څه جوړوو؟ راځئ چې د الله دا دروازه وټکوو او چې موږ ملامت یو، موږ چې څه کړي، جګ مو والی، بد مو کړي دي، ته مو رب یې، ته مو خالق یې، ته زورور یې، موږ اسم نه یو، الله موږ معاف کړه. بس انشاءالله دا کار به کوو زما مؤمنانو ورونو. نو د روژې ایمان او د ثواب د وجې نه به موږ روژې نیسو مؤمنانو ورونو.